Afghan English Academy. Learn 4,000 English words in Pashto. breath ولیکيږي ساه اخیستل. مثال ته وګورئ. It's important to breathe deeply. دا مهمه ده چې ژوره ساه واخلئ. It's important دا مهمه ده to breathe چې ساه واخلئ deeply په ژوره توګه سره په ژوره deeply ولیکيږي په ژوره سره ساه اخیستل. سیده ملګرو بل لغت چې دی هغه دی celebrate ولیکيږي لمانځل. مثال ته وګورئ. We will celebrate her birthday tomorrow. موږ به سبا د هغې د زیږون ورځ ولمانځو. We will celebrate موږ به ولمانځو her birthday د هغې د زیږون ورځ tomorrow سبا ته. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی identify ولیکيږي پیژندل. identify مطلب پیژندل. مثال ته وګورئ. Can you identify this bird? آیا ته کولی شې دا مرغه وپیژنې؟ Can you identify آیا ته کولی شې چې وپیژنې this bird دغه مرغه؟ بل لغت دی ملګرو change ولیکيږي بدلول. مثال ته وګورئ. I need to change my password. زه اړتیا لرم چې خپل پاسورډ بدل کړم. I need to change. زه اړتیا لرم چې بدل کړم my password زما پاسورډ. ملګرو زموږ بل لغت چې دی هغه دی collect ولیکيږي ټولول. collect مطلب ټولول. مثال ته وګورئ. She likes to collect information. هغه د معلوماتو د راټولولو شوق لري. She likes مطلب هغه شوق لري، خوند ورکوي، خوښوي. To collect چې راټول کړي information معلومات. ملګرو زموږ بل لغت چې دی هغه دی communicate ولیکيږي اړیکه نیول یا خبرې کول. سیده مثال ته وګورئ. We communicate through emails. موږ د ایمیل له لارې اړیکه نیسو یعنی خبرې کوو د ایمیل له لارې. We communicate موږ خبرې کوو یا اړیکه نیسو through emails د ایمیل له لارې. د ایمیل له لارې. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی compare ولیکيږي پرتله کول. یو شی له بل شي سره چې کله موږ یو شی پرتله کوو هغه لپاره موږ compare لغت استعمالو. سیده مثال ته وګورئ. Let's compare the two results. راځئ چې دواړه پایلې پرتله کړو. Let's compare راځئ چې پرتله کړو the two results دغه دوه پایلې یعنی نتیجې. results ولیکيږي نتیجو ته. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی contribute ولیکيږي مرسته کول. contribute مطلب مرسته کول. سیده مثال ته وګورئ. Everyone contributed to the charity. ټولو د خیر ښېګڼې لپاره مرسته وکړه. Everyone contributed. هر چا مرسته وکړه. to the charity خیر ښېګڼې ته. charity ولیکيږي خیرات ته، خیر ښېګڼې ته دا charity ولیکيږي. سیده ملګرو بل لغت چې دی هغه دی convince ولیکيږي قانع کول. یو څوک یوې خبر ته چې کله موږ قانع کوو یوې خبر ته راول د هغه لپاره موږ convince لغت استعمالو. سیده I convinced him to join the team. ما هغه قانع کړ چې ټیم سره یو ځای شي. I convinced him. ما هغه قانع کړ to join the team چې د ټیم سره یو ځای شي. ملګرو بل لغت چې دی هغه د damage ولیکيږي زیان رسول، تاوان رسول. مثال ته وګورئ. The storm damaged the roof. طوفان چت ته زیان ورسوه. The storm ولیکيږي طوفان ته. د طوفان damage زیان ورسوه the roof چت ته. roof ولیکيږي چت ته. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی destroy ولیکيږي ویجاړول، خرابول. مثال ته وګورئ. یا تباه کول ته هم destroy ولیکيږي یعنی ویجاړول یا تباه کول. The earthquake destroyed many buildings. زلزلې ډېرې ودانۍ ویجاړې کړې یعنی تباه کړې. The earthquake زلزلې earthquake ولیکيږي زلزلې ته. دغه زلزلې destroyed ویجاړې کړې، خرابې کړې، تباه کړې many buildings ډېرې ودانۍ. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی develop ولیکيږي پرمختګ کول. سیده مثال ته وګورئ.
they want to develop their businesses. هغوی غواړي خپل کاروبار پرمختګ وکړي یعنی پرمختګ ورکړي. They want to develop دوی غواړي چې پرمختګ ورکړي their businesses د دوی کاروبار ته. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی disagree. disagree ویل کېږي مخالفت کول یو چا سره په یو خبره کې نه موافق کېدل دې ته disagree ویل کېږي. مثال ته وګورئ I disagree with your opinion. زه ستا نظر سره موافق نه یم. I disagree مطلب زه موافق نه یم with your opinion ستا له نظریې سره. opinion ویل کېږي نظر ته. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی enjoy. enjoy ویل کېږي خوند اخیستل. enjoy مطلب خوند اخیستل. مثال ته وګورئ I enjoy reading books. زه د کتابونو لوستلو څخه خوند اخلم. سیدی په enjoy د هغه شي لپاره استعمالوو چې په ژبه نه خوند نه اخیستل کېږي. هغه ته ټیسټ ویل کېږي. سیدی چې موږ کله په خوله باندې یا ژبه باندې خوند اخلو کنه هغه ته ټیسټ ویل کېږي. او چې کله د ژبې نه بغیر چې کله موږ خوند اخلو هغه لپاره موږ enjoy استعمالوو. سیدی I enjoy زه خوند اخلم reading books د کتابونو په لوستلو باندې. exist. exist ویل کېږي ملګرو شتون لرل. سیدی مثال ته وګورئ Do aliens really exist? آیا بهرني مخلوقات واقعا شتون لري؟ Do aliens آیا بهرني مخلوقات مطلب چې موږ په سترګو نه ولیدلي هغه ته aliens ویل کېږي. Really exist آیا په حقیقت سره دا شتون لري؟ ملګرو بل لغت چې دی هغه دی explore. explore ویل کېږي څېړل ته سیده څېړنه کول. مثال ته وګورئ We want to explore موږ غواړو چې وڅېړو The jungle's animals د ځنګل حیوانات. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی fail. fail ویل کېږي ناکامېدل. مثال ته وګورئ How many students were failed in last exam? په تېرو ازموینه کې یعنی امتحان کې څومره زده کوونکي ناکام شول. How many students were failed? څومره شاګردان یا زده کوونکي ناکامه شول. In the last exam په تیر امتحان کې یا په تیره ازموینه کې. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی fear. fear ویل کېږي ویره لرل یو چیز څخه. مثال ته وګورئ She has a fear of heights. هغه د لوړ ځایونو څخه ویره لري. She has a fear هغه لري ویره of heights مطلب لوړ ځایونو ته heights ویل کېږي. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی fix. fix ویل کېږي ترمیم کول جوړول. مثال ته وګورئ Can you fix my car? آیا ته کولی شې زما موټر ترمیم کړې یعنی جوړې کړې. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی force. force ویل کېږي مجبورول. مثال ته وګورئ They forced him to sign the document. هغوی هغه مجبور کړ چې سند لاسلیک کړي. They forced دوی مجبور کړ هغه to sign چې لاسلیک وکړي د ډاکومنټ په دې سند باندې. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی hide. hide ویل کېږي پټول. hide مطلب پټول. مثال ته وګورئ He tried to hide his emotions. هغه هڅه وکړه خپل احساسات پټ کړي. He tried هغه هڅه وکړه یعنې کوشش یې وکړ to hide چې پټ کړي his emotions خپل احساسات. emotions ویل کېږي احساساتو ته. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی hope. hope ویل کېږي هیله لرل. سیدی مثال ته وګورئ I hope زه هیله لرم to see you soon چې ژر به له تا سره وینم. I hope to see you soon زه هیله لرم چې ژر به له تا سره وینم.